او د فرشتو په لعنت کې ګیره شي او چې کله د ارادې نه پس اوزي نو شیطان یې د 4 واړو طرفونو نه ګیره کړي. بیا چې کله هغه زیارت ته راشي نو د قبر د صاحب روح په دې باندې لعنت وایي څو پورې چې د دغه ځای نه دا وتلی نه وي. ځکه کله چې پردۍ ښځې په بې پردګي او په بې حجابي کې هغه زیارت ته راځي هغه صاحب د قبر ته تکلیف رسیږي. بیا چې کله د هغه زیارت نه دا ښځه اووځي د الله رب العزت په لعنت کې ګیره شي څو پورې چې کور ته رسېدلی نه وي. په یو بل حدیث کې راځي دا حدیث صاحب د نصاب الاحتساب را نقل کړی د فقه اوچت کتاب دی چې کله ښځه زیارت ته د تلو په اراده د کور نه اووځي نو 7 آسمانونه او 7 ځمکې په دې باندې لعنت وایي تر څو پورې چې هغه کور ته راغلی نه وي. او په بل حدیث کې هم راځي دا هم صاحب د نصاب الاحتساب را نقل کړی چې ښځه کله د کور نه زیارت ته د تلو په اراده اوځي نو د 7 آسمانونو او ځمکو په لعنت کې ګیروي او د الله رب العزت په لعنت کې روانوي او کومه چې په کور کې په ناسته مړو لپاره دعا کوي یعنی صرف د ثواب رسولو دعا کوي د کور نه نه اوځي په زیارتونو باندې نه ګرځي نو الله رب العزت هغې کور ته د حج او د عمرې برابر ثواب ورکوي. ګورئ خویندو او میندو که تاسو د کورونو نه وځئ په زیارتونو کې په بې پردګي او په بې حیایي سره ګرځئ او هلته 100 قسمه شرکیات او خرافات کوئ د الله په لعنت کې راګیرې یاستئ. او که په خپلو کورونو کې تاسو کینئ د دې ځای نه د الله رب العزت دوستانو ته خپل میندو او پلرونو ته دعاګانې کوئ الله رب العزت به تاسو ته د حج او د عمرې برابر ثواب درکوي. نو اوس تاسو خوښه ده خویندو زما رسول ول تاسو ته مې وویلې چې په زیارتونو ګرځئ بې حجابه او بې پردې ګرځئ چې د الله د لعنت مستحقې شئ یا د کور نه دعاګانې کوئ په پرده کې چې الله تاسو ته د حج او د عمرې ثواب درکړي. ګورئ خویندو زیارتونو ته په تلو باندې نه بلکې زیارت ته د تلو په اراده باندې هم ښځه د الله په لعنت کې ګیرېږي چې زیارت ته د تلو اراده وکړي البته په بې پردګي په فاسد لباس او په غلطه عقیده باندې د ځمکې او آسمان په لعنت کې هم ګیرېږي. دا صرف په تلو باندې دومره وعید دی دومره عذاب دی. که بیا د تلو نه علاوه بې پردګي وکړي بې حیایي وکړي ډول او سنګار وکړي ځان پردیو کسانو ته په زیارتونو کې اوروښي نو دا د لعنت له پاسه بل لعنت دی. الله رب العزت دې زموږ خویندې او میندې په خپل حفظ و امان کې وساتي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه په قبرونو باندې ګرځي په زیارتونو باندې ګرځي. همدارنګه د ابو داود او د ابن ماجه بل حدیث دی راوی د حدیث حضرت عبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو ښځو باندې لعنت ویلی چې هغه په قبرونو او په زیارتونو باندې ګرځي زیارتونه کوي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ته په تلونکو ښځو باندې لعنت ویلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې ښځې زیارت ته د تلو نه منع شوي دي حتی رسول الله پې لعنت ویلی دی. دا ځکه چې د ښځو زړونه کمزوري دي د نفس او د شیطان په جال کې زر ګیرېږي د دې وجې نه زیارتونو ته تلل راتل او هغې سره عقیدت اکثر د شرک سبب وګرځي. تاسې یقین په الله وکړئ په کابل کې ما داسې زیارتونه لیدلی دي چې خویندې ورته راځي د قبر نه طواف کوي. داسې زیارتونه هم شته چې راځي د هغه ځای نه کاڼي